هیواد په زندانونو کې څه باندې 1500 ښځې بندیانې دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي اوس مهال د هیواد په ټولو زندانونو کې له 11,000 ډیر کسان بندیان دي چې له دې ډلې یې څه باندې 1500 ښځینه دي. د زندانونو چارو د سمون ادارې نظامي مرستیال حبیب الله بدر وایي په ټول افغانستان کې 500 تر 5,500 ښځینه بندیانې دي. هڅه مو دا ده چې د اصلاح وړ وي او جرم یې نه وي اکثره یې خوشي شي. حبیب الله بدر زیاتوي چې د هیواد په زندانونو کې هیڅ سیاسي بندیان له دوی سره نشته او ټول بندیان غیر سیاسي کسان دي. نوموړی زیاتوي د هیواد زندانونه د شکنجې ځای نه دی او اوس د بندیانو لپاره په زندانونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ښه زمینه برابره شوې ده. د ښځو د حقونو فعاله رقیه ساعي زیاتوي د ښځو مسلم حق دی چې خپلې کورنۍ وکیل او د بشري حقونو بنسټونو د لاسرسي ولري او له خپل ځانه د دفاع حق ولري. د زندانونو چارو د سمون ادارې د اطلاعاتو پر بنسټ ډیری بندیان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري د جنایي جرمونو، اداري فساد، اختطاف او نورو جرمونو له امله نیول شوي او بندیان دي.